الرحمن الرحیم القاسم حبیب الله پیغمبر فرمایي چې څوک کار کوي هر څوک چې څه کسب کوي هغه د الله تعالی دوسي زمونږ ملګري اکبر سیال چې فلسفانه طور په دغه روابطو او دغه مثال او دغه یو تقریبا اکولیبریم د غټ فلسفر کارل مارکس سره بیا د غټ انقلابي لینن سره دغه تړون په داسې ښکلي دلایلو وکړو چې په هغې باندې که موږ اوس څه وایو نو بس د هغې ریپیټیشن به وي زه به دا ووایم چې سلیم ناشاد لوی سړی لوی ولې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې القاسم حبیب الله چې د خدای پاک دوسي د هغه لوی ځکه چې د الله تعالی ذات ډېر لوی دی نو چې د الله تعالی دوسي نه هغه هم عظیم وي هغه غني خان وایي چا چې مونږ ته د اشنا خپل په آرام په تلاسه نوم نشانې مرګي ورک کړه مرګي ورکه کړه قصه چې څوک پیدا شي او هغه د چینجي شان د جوړې شانې د خلکو د معاشرې وینه څکي نو هغه څوک نه یادوي هغه څوک یادېږي چې معاشرې ته څه کانټریبیوشن وکړي لکه زموږ شان سرکاري نوکر نه پاتې شوی چې معاشرې ته هېڅ ورنه کړه پخوا د هندوستان کې د فارسي یو شاعر نو استاد نو بیا ریټایر شو نو د هغه د فارسي یو شعر دی وایي 5 ساله عمرم به ملازمت بسر شد سحری شباب خود را همه تیرتام کردم و قرم بعدی پیری چه باید که در جوانی بخرا ادب نمودم بسگا سلام کردم وی ما 15 څلوېښت کاله نوکري وکړه او د خپل ژوند هغه سهار مې ماښام په توره شپه کړه لکه بوډا شوم اوس معاشرې ته رالمه نو معاشره به زما ولې عزت کوي ما معاشره له څه ورکړي دي زما کانټریبیوشن څه دی ځکه چې زما چې وختونه ما څه کړي دي بخرا ادب نمودم خلکو ته ماشومانو ته مې سبق ویل دی نو هغه د هندوستان د غلامان خرو ته مې ادب ښوول دی او په سګا سلام وکردم او افسرانو ته مې سلام کړی دی نو سلیم ناشاد خدای پاک په دغه رحم کړو چې هغه نه خرانو ته ادب خو نه سپو ته سلام کو هغه آزاد و هغه که مزدوري کوله خو ذهن یې آزاد و او دا ډېر لوی نعمت د الله تعالی چې هغه ورکړو چې هغه معاشرې څه ورکوله هغه نور معاشرې څه ورکړي ټول کائنات ژوند چې دن د نور د وجې دی او هغه نور چې دن د چا نه څه علي نه و دکه یو سړی دا ووایي چې نور په تکلیف دی دومره راکېږي دومره دا کېږي خو هغه چې څوک هم په تکلیف باندې څوک هم چې معاشرې له څه ورکوي نو هغه خپل آرام نه کوي هغه به ناشا دي دا اخلاقي اصول دي چې هر یو تن د بل د خوشحالۍ خیال ساتي پلار د خپلو بچو خیال ساتي د بچي به خوشحاله او پلار به په فکر او په غم کې هر یو تن چې کانټریبیوشن کوي نه دا افاقي حقیقت دی چې هغه به څه نه څه په تکلیف کېږي هغه به مزدوري کوي هغه به د دې حق دپاره چې د لاس نه نسي نو په دې وجه به مزدوري کوي په دې وجه به هغه مختلف هنرونه زده کوي په دې وجه به هغه مختلف ټکنیک زده کوي ځکه چې په دې طریقه باندې هغه به یو د معاشرې خدمت کوي خپل هغه خودي او خپل عزت نفس په برقرار ساتي د سلیم ناشاد ما دغه ملټي ډایمنشنل کثیر الجهتي حیثیت
کاغه د دوستانو په محفل کې نن هر یو دوست ته ځان رسولی او د هر یو دوست په درد او په غم کې شریک شوی دی کاغه د انټلیکچوالو په دې لیول باندې نو وایي چې پی ایچ ډي له هغه مقالې لیکي پی ایچ ډي له مقالې لیکي او په خپله میټرک یې کړ او که نه دی کړی نو دغه د غټ سړي دغه دی ځکه چې اقتصادي چې دې چا زده کړي یو خدای پاک په هغه کې څه واچوي چې په هغه له دومره صلاحیتونه ورکړو چې هغه که ځان ته ناشاد وي او ناشاد و نو دا د لوی سړي علامت دی چې هغه چېرته مطمئن نه وي او هغه تل ناشاد وي خدای پاک دې وبخي خدای پاک دې هغه ډېر عمر دراتې کړي او خدای پاک دې په موږ کې دغه شان خلک پیدا کوي چې هغه موږ نه سره کړي چې په موږ باندې مسلط نشي چې په خلکو باندې لاړ شي او په پیسو باندې یا د خلکو خدمات حاصل کړي پی ایچ ډي ولیکي او هغه په دغه کې راشي او خلکو ته تعلیم وکړي خدای پاک دې موږ د دغه خلکو نه وساتي او خدای پاک دې دې معاشره کې داسې یو نظام راولي چې کم از کم په تعلیم باندې څوک سودا ونکړي په صحت باندې څوک سودا ونکړي نور خو مزدوري او کار او دا خو کېږي ستاسو د ټولو مننه او په آخر کې به زه دا ووایم چې یو پرې الحمد او درې پرې سورې اخلاص ووایي او د هغه پر